پا اغی زنانم لعنت وریگی چی بلی لخالق دی خال کی خودن کی او خال لگون کی پا دوارو دا اللہ لعنت وریگی پا اغی زنانم دا اللہ لعنت 24 گھنٹے وریگی چاگا دا عروضی نرائی عروضی اباسی لیدیم دی خلقت بدلی که نه بدلی پتم نلگی چی دا دی صورت سنگا دا عروضی چی نرائی او اباسی 24 گھنٹے پا دی زنان دا اللہ لعنت وریگی وجہ صدا دا اللہ خلقت ولی بدلائی پا اغی زنانم اللہ لعنت ویلے دے چی کم زنانا دی غاخونو منس کے دا لاری کولاوی دا لاری کولاوی پا دی سرم خلقت بدلی گی دو غاخونو منس کے چی دا لاری کولاوی پا دین دا اللہ لعنت وری گی زنانو بچیم کم طرف تلاڑل کورونم کم طرف تلاڑل دیری بے برکت ایراللی دیری بے حیاء ایرادند شولی دیر کورونو دا امن او دا سکون جونوتو بی بیانو دا بچی مسخوطن کے نوائی اے ناری نو تاسوی کے نوائی دا یو صحابی واقعہ ورطا مسخوطن بیانوائی دی کورونو کی حالت بل طرف تروان دے یو عالم وی سکول کی میں وارا ادرول وی تب سا جوڑے گے تو یو الگ پکی ادرد وی چیزا بس صحابی جوڑے گا میں چی بچی از تا صحابی پی جنی صحابی خوچی نبی علیہ السلام لی دلے پا غی ایمان راوڑے ہو پا حالت دا ایمان کی دا دنیا نتلے ہماتے ویچی نوری نپی جنما خکور راتا ہر ورز ہر اشپا دا صحابی قصہ بیانی کی جو پا صحابو مین شوے مازک ویچی صحابی بجوڑے گا ننتا دا بچونا تپوسو کا وی سب جوڑے گی یقین وکی چی تباہی طرف تروانی تا سنن دا زوانانو دا گیری اولی دلی دا ڈیزن امپکی اولی دلی قسم پا اللہ چی یریگم وان دا کور ررتو نشی چی پا کم کور کی دیسی زوانی اے زوانا دا جولی در تا دیسی خوراکم منت ترتو کما دا علماء در پسی طول راغون کما پخپو دی پریوزو چی تا چی پا دے کے دا نخرے کئی تا کتلی دی چی دا 1,24,000 پیغمبرانو پا یوزے دا اغی سنت و مذاق تی اوڑاو کو تلا پا کور کی ناسی پلارا تو دسی زوے کور کی پریدی زوان دا کور ررتاو نشی چرتا دا کور نبادی دا بیدینای اڈا جوڑشی اڈا دا تسکے بچیاوائی پا کم طرف روانی ماو رکے دا مور دیو رکے دا بچیو رکے دا خاندان رکے تو چی دا قینچی را لیو دا 1,24,000 پیغمبرانو دا سنتو پا یو ٹیم مذاق اڑاوئے زب خدای لجواب سور کو تب میدان محشر کے سنگ دا پیغمبرانو مخیل ورزی تب دا امام الانبیاء مخیل ورزی مخامخ کی گی با چی تا دا توہین کڑی دا گورے توہین دے دا مذاق دے مذاق توبی تیو باسو توبی بچو تو کورون کے واقعات بیانوئے حدیث مبارک کے رازی چی کم سڑے سہر سنت پکور کی کئی دا صحیح حدیث تے دے معمول شروع کئی کور کے لئے اعمال شروع کئی چی کم سڑے سہر سنت پکور کی کئی او دسو کی سنت کور کیوں کیو جماعت تا پر از منزل راشی وی چی کم سڑے مستقل سنت سہر پکور کی کئی نیو با اللہ دا رزق فراخ کی پدی کور کی با رزق فراخ کی پدی کور کی با دا رزق تنگی نرازی زنوام امام الانبیاء فرمائی دویم پدی کور کی با جگڑی کمیش دا خز خواهن دا اختلافو ندی دا جگڑی ندی دا با کمیشی چی کم سڑے کور کی مستقل دا سہر سنت کی دریم آخر خاتمہ بے اللہ پا ایمان نصیب کی دا امام الانبیاء دا خلی وینا دا سہر سنت کور کی کئی رزق پہ پراخ کی گی جگڑی بے کور کی کبھی گی او اللہ بے آخر خاتمہ پہ ایمان نصیب کی پلارانو میندو کور کی تحجد کوئی چی دا بچی مواز اوری چی بچے پڑڑا اوڑی چلتے پلار پا تحجد والاڑی چی بچے پڑڑا اوڑی چی موری پا تحجد باندے والاڑی میندو سوال در تکوما سوال درانلی باسونا پزان رواڑا ہوئے دے بچو لک پیکر شورو کہے دا بچی دیر بے حیا شوی دی دا بچی دیر بل طرف تروان شوی دی مورے ستاد تربیت ضرورت تے ما سرا
ز خپل کوشش کام په مدرسې کام په جماعت کې کم په منبرې کو په محراب کو خو پلارانو میندو تاسو را سره لږ مرګتیا وکئ دا بچیم د ډیرو نارواګانو نه منع کوئ وایي بچیا د دې ذمهوار زه راځم ما نه به الله د دې تپوس کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق